السلام علیکم قدرمنو پښتانه یو متل کې از موږ خلک وای پښتانه دی لکه د چنګښ وتول درې ورځې چې لس لوېدلي لس ځینې غورځېدلي دا بالکل درواغ دی. نن د ده په بیټک کې یعنی د قومونو د نسلونو د ژبو یو ګلدسته ناسته ده. دلته چې دی خراسانیان هم دي، سویدان هم دي، کاسیان هم دي، زموږ وروڼه هزاره برادري ده، پیران ناست دي پیران ناست دي، دلته چې دی بلوچستان ناست دي، بلوچستان په ګڼ شمېر یعنې کر او افسه د پنجاب زموږ وروڼه ناست دي، هر څوک ناست دي. هسې خو نو موږ مېلمانه یو دلې د ذاکر حسین لالی کور ودان راغوښتي یو او دونه د مینې مجلس کېږي، داسې د محبت خبرې کېږي، دا ټول فکرونه سره یو ځای سوي دي. زه خبره کوم ما ته وایي چې دا پوینټ دی غلط دی، دې خبره کې زه هم دا پوینټ مو غلط دی. هغه د انسانیت لارې ته راځو، یعنې یو د بل خامیانې چې دی هغه په ګوته کوو. ذاکر حسین لالی کور ودان چې دونې ښایسته مجلس یې جوړ کړی دی، نن د اختر دویمه ورځ ده او دا مجلس چې دی زه وایم چې په عبادت کې به شمار و د خیر خبرې پکې کوو، د انسانیت خبرې کوو. نو زموږ سره ناست دی د سوشل میډیا او د هر څه د ادب استاد، د سوشل میډیا استاد، او موږ د ده څه ډېر څه زده کړي دي. امان الله ناصر صاحب یعنی موږ دی کتی د ده ډرامې، د ده شعر و شاعري، د ده میډیا مو کتله، موږ کې پاور راغلی، موږ هم راپورته سو. یعنې دا پاور دغسې خلکو موږ ته راکړی دي. نن چې په دې میدان و ډېر محترم امان الله صاحب څه وایاست په دا بیټک باندې او د ذاکر حسین صاحب په باره کې؟ الحمدلله د ډیرو کلونو څخه د ذاکر حسین صاحب دا بیټک آبادي او آباد به ولې نه دا ماشاءالله د ده چې کوم تعلق دی هغه دی د کاشي قبیلې سره او کاشیان چې دي هغه ماشاءالله د کوټې مالکان دي. نو دا د دوی د صدیو څخه په دې کوټه کې چې به کله خلک سره رایوځای کېدل هغه به اکثره د کاشي قبیلې په دسترخوان باندې وو، د دوی په میلمستون کې به وو. د هغه یو ثواب دا هم دی چې پخوا دا نورې قبیلې چې وې هغه داسې ډېر مطلب ډېر په هغوی کې هم شتمن خلک وو، مګر په کاشي قبیله کې ماشاءالله دوی د مځکې مالکان، د باغو مالکان، د پیسو مالکان، بیا د غټ زړه مالکان. نو دوی به دغه رقم میلمستونونه جوړوله او اوس د وخت سره سم دا رقم میلمستونونه ډېر کم سوي دي، مګر ذاکر حسین صاحب چې دی دا روایت یې ژوندی ساتلی دی. او لکه تاسو څرنګه د پروګرام په شروع کې وویله، د دې خپرونې په شروع کې تاسو وویله چې د مختلفو قبیلو خلک دلته سره رایوځای کړي دي. نو موږ دلته سره کښېنو او د زړه د اخلاص یعنې د ده په محفل کې پابندي نه وي چې په چا باندې یا ته نیوکه کوې یا پر چا باندې. نو زه دته ډېره مبارکي وایم د اختر او د دوی د ټولو میلمنو ته د اختر مبارکي وایم او تا ته هم د اختر مبارکي وایم. ته اختر چې دی ماشاءالله د ژیرې میرو سره سمه کې او داسې مطلب صحیح مطلب پیشن دي کړی. نو دا د اختر ورځ ده او په دې کې لکه څرنګه چې تاسو وویله له دې بعد د ډوډۍ بندوبست هم سوی دی. نو تاسو وویل چې دا پښتانه نه سره یوځای کېږي، پښتنو ته چې ډوډۍ وکړي هر وخت سره یوځای کېږي، چې څنګه ډوډۍ ختمه شي بیا دوی سره جلا جلا شي. نو دا ډوډۍ خو هلاکه په موږ ولګېدله. نو دا ډوډۍ بیا دا رقم شی ده چې که ستا دا په ذهن کې نیولې وه چې زه خو شوګر یم یا بابا ډاکټر خو ما ته ویلي دي وایي ته ټینشن ما اخله پریشانه کېږه مه، شوګر موګر یو شی نسته. دا بیا ډاکټر وایي خو ورزش به ورسره کوې. وینې ډوډۍ چې دې وخوړل وینې بیا به ته لږ ګرځې، لکه موټر ته چې پټرول ور واچې موبلایل ور واچې نو چې ویچلی هغه بیا نور که نه. نو دغه رقم ورزش هم ضروري دی، دا رقم د یارانو محفلونه هم ضروري دي، خندا هم ضروري ده، خوشحالي هم ضروري ده. دا یو چې دوه نعمتونه الله انسان ته ورکړي په کوم مطلب ژوندی شی دی انس و جنس هر شی چې دی په دې کې دوه نعمتونه الله انسان ته ورکړي دي چې پاکې به موږ کنجوسي نه کوو. یو خندا ده، یو ژړا ده. چې زموږ په کور کې غم سي باید موږ وژاړو. او زموږ پښتانه دا خوی لري مینې 50 کال ورسره تېر کړي، پایدره کې شخهیي ګور ته شوکۍ سترګې رډې رډې راوتلې لیکن اوښکه نه باسي، وایي دا زما ترورونه په ما پسې خان. دا کنجوسي ده که نه ده؟ دا دغه سره چې دی خیانت دی د انسانیت سره.
باید موږ په اخلاص وژاړو او په اخلاص خاندو. دا دواړه شیان په دې باندې ضروري دي. زه ګرد عمر خلکو ته وایم چې الله تعالی همیشه ده، غم یې همیشه وي. د غم په موقع به ژاړې، د خوشحالۍ په موقع به خوشحاله. د دې ځینو علما کرامو سره زما کله کله په دې باندې بحث سي چې ګوره کوزده باید چې د کوزدې په رقم وي، واده باید چې د واده په رقم وي، مړی چې وشي هغه باید چې د مړي په رقم وي. لکه موږ چې یو مړی ښخوو، که په دغه موقع باندې زه ډول راولم، ناصران د ډول ډېر شوقیان اول ته اتن شروع شي نو څونه بد خوند به وکړي. دغه رقم که موږ کوزده کوو، که موږ واده کوو، که ښځمنې هغه هم خوشحالي ده، هغه هم د زوی د ورور واده یي که نه. دغه رقم د یو سړي د پلار دی د زوی واده دی که نه، نو دی باید چې په هغه موقع باندې خوشحالي وکړي. نو نن د اختر ورځ ده، موږ دا دې خوشحاله یو او تم راغلی. دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده. تا په شروع کې وویل د سوشل میډیا یو وخت د ټي وي وخت د ډرامو وخت که نه، په سوشل میډیا باندې زم کله کله راسم. نو اوس بیا د سوشل میډیا وخت دی او د هغه کینګ چې دی هغه جمال ترکی د ستاسې کور وده تخم بنیاد دی. تخم د ذاکر جان صاحب سره د هر شي تخم سته. ګوره د ډرامو چې موږ په ډرامو کې لیدل ستا ډایلاګونه اوس ما پیپرونه ستا ډرامه ما کتل. په موږ کې پاور چې دی انډین فلمونو دا چې به موږ کتلو بلو دنیا ته به ولېږدو او دغسې ډرامې لکه ستا چې کوم حبیب پانیزی صاحب دی، ټول پکښې او فاروق سرور صاحب دی، کلیم الله چکزی دی، بالکل زموږ یو ټیم دی. او دا به وي، دا ډرامې به وي. یو سړي ما ته ویله زه چې کله کله یو سیاسي ویډیو وکم نو دا ځینې سیاستدانان هم دلته ناست دي، ما ته په کمنټس کې ویلي کې وایي ته خپله ډرامه کوه، ته په دې سیاست څه ګوته لرې. ما ویل په سیاست د ملا کار لري، فوجي د کار لري، او سړي مې پولیس د کار پکې لري، سیاستدان د کار پکې لري. حالانکه سیاستدان هغه نه وي، سیاستدان خو نو سیاستدان وي. خو نن سبا په سیاست کې ډریوران هم را روان دي، کلینران هم را روان دي. مطلب رقم دا ټول دي په سیاست کار لري او فنکار دی نه لري. او زه د هنرمند یو خبره درته وکم. د امریکې صدر چې و رونالډ ریګن، هغه چې و هغه اداکار و. او د انډیا چې د هغه جمهوریت چې دونه مضبوطه دوی دونه ترقي یې کړې ده، تقریبا یو درزن نه 2 درزن اداکاران دا وخت زه درښیم چې هغه په الیکشن کې د اداکار چې دی دا ډرامه چې جوړي. حالانکه نن سبا خو ډرامې د نور سیاستدانانو هم ډرامې شروع کړي دي. مطلب ځینې خلک پر ممبر ناست ډرامې کوي که نه. نو دغه ډرامه چې دا ډېر اهم شی ده. دا ډرامه چې د ډېر په مینه په محبت باندې ته معاشرې ته د هغوی غلطیانې ور په ګوته کوي که نه. نو ډرامه چې ده هغه هم ډېره ضروري شی ده، صحافت چې دی هغه هم ډېر ضروري شی دی، سیاست چې دی هغه هم ډېر ضروري شی دی، او دا ډوډۍ هم ډېره ضروري شی ده. صحیح ولې ما ټیم خو نه ځای کړی. صحیح ته ماشاءالله ډېر قیمتي خبرې دا سم. اوس هسې خو نور مجلس کې به ځان د بحث صورت نه وي او نو بس دغه یو مجلس دی دغه سره به ما درته نن د خراسانیانو بچو بس صحیح دی. نن د اختر دویم ورځ ده او موږ دا وخت موږ سره ذاکر حسین لالا ولاړ دی، فیملی غویم ممبران یې موږ سره دلې مو ښه مېلمستیا وخوړله. او دا چې دی د صادق شهید کاسي کور دی، د دې ډېره مهرباني کور یې ودان چې نن مختلف قومونه، مختلف فکرونه، مختلف نظریات، مختلف شخصیات یو ځای کړلو، بحث مو وکړی او زموږ بحث په مینه شروع سو او په مینه ختم سو.